ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرتوی شوې دا سره لکه ګلونه دي کله څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. د لوی او بخونکي سختان طلا په سپیشلي نامه د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو زموږ د نن شپې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1440 هجري شمسي کال د عقرب یا د لړم 21 نیټه ده. درنو او قدرمنو لیدونکو تاسو تر دې مهاله د افغانستان د ملي ټلویزیون د بیلابېلو خپرونو لیدونکي وئ. اوس هم پام وکړئ د لغمان ملي ټلویزیون سیمه ییزو خپرونو ته خو په سر کې هم یو څو مهم خبرونه. زه غلام رحمان وایزي یم. د ناسمو رواجونو د مخنیوي په موخه لغمان والي الینګار ولسوالۍ نورلام صاحب درې ته سفر وکړ. د لغمان والي قاری بختیار معاذ د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د الینګار ولسوالۍ نورلام صاحب درې ته ورغی او د یاد درې د بیلابېلو کلیو له مشرانو سره یې ناسته وکړه. یاده ناسته د جامع اسلامیه الحنفیه مدرسې په انګړ کې ترسره شوه چې پکې د لغمان والي ترڅنګ د خالد بن ولید قلی اردو رئیس ارکان حافظ انځرګل، د علماء شورا رئیس شیخ محمد سلیم حقانی، د امر بالمعروف رئیس مولوی پاچاګل احمدي، د لغمان ولایت مستوفي د الینګار ولسوال امنیه قومندان او د یادې درې د کندګل، سهور، سنگراک، ډکمالي، سروت، کولک، منډال، افغان لام، زیارت کلی، ډکرکلا، پریاني او شترلام سیمو قومي مشرانو حضور درلود. په پیل کې د لغمان والي قاری بختیار معاذ د نورلام صاحب درې له ولسونو مننه وکړه چې د اسلامي ټولنې د اصلاح لپاره یې هلې ځلې کوي. نوموړي وویل تاسو د اسلامي نظام د بقا لپاره قربانۍ ورکړي دي او نن دا نظام د همدې قربانیو په برکت په ټول هیواد حاکم دی. اوس د ټولو دنده ده چې د اسلامي نظام اصول په ځان عملي کړو او نورو ته یې ورسوو. ښاغلي معاذ له ولسونو وغوښتل چې د ولایتي ادارې سره په همغږۍ د شریعت په تطبیق کې لا زیاته هڅه وکړي او د امیر المؤمنین ټول فرمانونه په پوره اخلاص عملي کړي. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې باید د ناسمو رواجونو مخه ونیول شي، ښځو ته شاقه کارونه ورنه کړل شي، د واده پر مهال له اسراف څخه ډډه وشي، حجاب په پوره توګه رعایت شي او د ځنګلونو ساتنه وشي. ورپسې د خالد بن ولید قلی اردو رئیس ارکان حافظ انځرګل د ولسونو له ملاتړ څخه مننه وکړه او څرګنده کړه چې اسلامي نظام ستاسو دی او مسؤلین د همدې ولس د خدمت لپاره بوخت دي. هغه زیاته کړه چې په تدریجي ډول په ټولو سیمو ته خدمتونه ورسیږي. د امر بالمعروف رئیس مولوی پاچاګل احمدي، د علماء شورا رئیس شیخ محمد سلیم حقانی او د الینګار ولسوال هر یو د ټولنې د اصلاح په موخه هرړخیزې ویناوې وکړې او له ولسونو یې د عملي کولو غوښتنه وکړه. په پای کې د نورلام صاحب درې د بیلابېلو سیمو خلکو په استازیتوب ملک حیدري او مولوي مومن خان خبرې وکړې او د ولایتي ادارې له مسؤلینو سره یې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. نوموړي په خپلو خبرو کې دا ژمنه وکړه چې د بې حجابۍ، شاقه کارونو، ناسمو رواجونو او د ځنګلونو د پرې کولو مخنیوي به په عملي ډول کوي او له مسؤلینو سره به په دې برخه کې پوره ژمنې وکړي. د امنیتي او تصفیوي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ ناسته ترسره شوه. نور حال د زین الدین حقیار په راپور کې. د لغمان مرستیال والي مفتي محمد یوسف جمالزي په مشرۍ د امنیتي او تصفیوي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ ناسته ترسره شوه. په یاده ناسته کې د لغمان مرستیال والي سربیره، د استخباراتو رئیس، د لیوا د ارکان رئیس، د فرامینو د تعقیب او نظارت رئیس، د نظامی محکمې رئیس، د هماهنګۍ استازي او د شهري محکمې رئیس ګډون درلود. په پیل کې د لغمان مرستیال والي د دې ولایت د امنیتي او تصفیوي ارګانونو هڅې او فعالیتونه چې د لغمان د ولسونو لپاره د امنیت په برخه کې ترسره کوي وستایل او مننه یې ترې وکړه چې شپه ورځې د ولسونو لپاره ښه امنیتي فضا رامنځته کړې ده. د دې ترڅنګ په یاده ناسته کې د مجاهدینو د کره تصفیې په برخه کې هم خبرې اترې وشوې. په ورته مهال د بیلابېلو امنیتي او کشفي ادارو مسؤلینو خپل امنیتي ګزارشونه او لاسته راوړنې د لغمان له مرستیال والي سره شریکې کړې او ډاډ ورکړ چې په دې ولایت کې د امنیت د لا ښه والي په موخه ټول امنیتي او کشفي ادارې ولسونو ته د ډاډمنې امنیتي فضا په برابرولو کې هلې ځلې کوي تر څو ولسونه په ارامه او ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي.
لغمان کې د ادارو د ویاندویانو، ولسوالانو، ژورنالیستانو او یوناما ترمنځ ګډه ناسته وشوه. نور حال یې هدایت الله دانش راکوي. د لغمان د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا په ختیځ کې د یوناما دفتر په مالی همکارۍ د ټولو ملکی او نظامی ادارو ویاندویانو، خبريالانو، رسنیو مسؤلینو او ولسوالانو سره د ښو اړیکو جوړولو په موخه د همغږۍ ناسته وشوه. بیا د ناسته کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس سربیره د یوناما دفتر د ختیځ زون مسؤله کرنلی کوټس د ټولو ولسوالانو، د ادارو ویاندویانو، خبريالانو او د رسنیو مسؤلینو برخه درلوده. لومړی د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي عبدالنور رسولي د خیرغلاس وینا وکړه. بیا یې په دې ولایت کې د رسنیو او خبريالانو اړوند مفصلې خبرې وکړې. ویې ویل چې د خبريالانو او د رسنیو مسؤلینو سره ښه همغږي موجوده ده. اطلاعاتو ته لاسرسی اسانه دی او د خبريالانو د ستونزو د اورېدو په موخه میاشتنۍ ناستې ترسره کیږي. په ختیځ کې د یوناما دفتر مسؤل میرمن کرنلی کوټس په لغمان کې د اطلاعات او کلتور ریاست، ژورنالیستانو، رسنیو او د ادارو د ویاندویانو ترمنځ د ښې همغږۍ او همکارۍ د ستاینې ترڅنګ په خپلو خبرو کې د ژورنالیستانو لپاره د لا زیاتو اسانتیاو، له ولسوالانو سره د اړیکو په جوړولو او په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ غوښتونکې شوه. په ناسته کې د ولایت مقام د دفتر رئیس شکر الله کاون خبرې وکړې. هغه ډاډ ورکړ چې دغه ولایت کې د خبريالانو لپاره هر ډول سهولت برابر دی. ولایت مقام د دوی هر ستونزې ته په وخت رسیدنه کړې او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ورته لازمي اسانتیاوې برابرې کړې دي. نوموړي په راتلونکي کې هم د لا زیاتو همکاریو ډاډ ورکړ. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر میرویس خواخوږي بیا په اقتصادي برخه کې د خبريالانو یو شمېر ستونزې د ناستې له ګډونوالو سره شریکې کړې او د یوناما دفتر له استازو یې وغوښتل چې له اړوند ادارو سره د خبريالانو د ستونزو د حل په موخه اسانتیاوې برابرې کړي. په پای کې د ګډونوالو ترمنځ د خبريالانو لخوا د ولسوال او د هغه له دفتر سره د اړیکو جوړولو پر لارو چارو، د ولسوالیو په حکومتدارۍ کې د شته فرصتونو پیژندنې او ننګونو ته د حل لارو پیدا کولو، د روغتیا، پوهنې او اقتصاد په برخه کې د عامه پوهاوي کچې لوړولو او یو شمېر نورو موضوعاتو آزاد بحث ترسره شو. او د ناروې کمیټې لخوا 13 تنه معلولین له حرفوي زده کړو فارغ او اړونده تخنیکي وسایل ورکړل شول. نور حال او عبدالوارث مخلص. د لغمان ولایت اقتصاد ریاست د خبرپاڼې له مخې د ناروې کمیټې د مسلکي زده کړو له پروګرام څخه 13 تنه معلولین د نجارۍ او خامکدوزي په برخو کې له مسلکي زده کړو فارغ شول. د نوموړي په وینا دغه فارغان د لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونو څخه وو چې پکې له هر ولایت څخه 6 تنه معلولینو ګډون درلود. د یادونې وړ ده چې له یاد پروګرام څخه د فراغت پر مهال هر فارغ شوي کس ته د اړونده کسب د سامان آلاتو کیټ هم ورکړل شو. هیره دې نه وي چې په یاد فراغت غونډه کې د ناروې کمیټې د مسؤل سربیره د لغمان او کونړ ولایتونو اقتصاد رئیسان او د ننګرهار ولایت د مسلکي زده کړو امیر ګډون درلوده. درنو قدرمنو لیدونکو، دا زموږ د نن شپې خبرونه له ملتیا څخه مو مننه کوو. پاک الله مو مل شه.